د کهانۍ په شروعات کې موږ د یو سکول شاګردان یو چې په چکر باندې کولمبیا یونیورسيټي ته رواني. په دې بس کې د پیټر په نوم یو هلک چې ډېر ساده یي. د په خپل کلاس کې د میری په نوم یوه جنۍ خوښوي او ملګرتیا ورسره کول غواړي. خو د میری ملګري پیټر د سادهوالي د لاسه ډېر تنګی. دلته موږ ته پته ولګي چې د پیټر صرف یو ملګری دی او نوم یې هیری دی. هیری ډېر مالدار یي او د هغه پلار د یونیورسيټي ساینسدان یي. پیټر یتیمي او دی خپل د تره سره اوسیږي. په یونیورسيټي کې دوی ته په لیب کې د جولاګانو ډېر شي قسمونه ښوول کیږي او د دوی د خاصیتونو په باره کې ورته هم ویل کیږي. دلته پیټر د میری پتوان وباسي. دغه وخت یو خاص جولا دی وچی چې د لیب نه ورک شوی. د دې نه بعد پیټر کور ته لاړ شي او طبیعت یې په خرابېدو شي. دی بېهوشه شي. دلته موږ اینو د په وجود او په مزغو کې ډېر بدلون راشي. د دې مطلب دا چې دی اوس یو عام انسان نه دی. د نه یو طاقتور انسان جوړ شوی. بیا موږ د هیری پلار اینو چې د ملیټري د فوجیانو د پاره یو اسلحه جوړه کی. دی د اسلحې تجربه خپل په ځان وکي خو د تجربه ناکامه شي ځکه چې د دې اسلحې بیلنس برابر نه وي. د دې د بیلنس کولو د پاره دی یوه بله تجربه په ځان وکي خو د دې سره دی بالکل لیونی شي او خپل په وجود یې کنټرول ختم شي. نو خپل ملګری مړ کی. د دې نه بعد موږ بیا پیټر اینو چې په وجود کې نوي طاقتونه راغلي او سترګو ته یې د چشمو ضرورت هم نه وي. دی په دغه طاقت میری او د هغې میوه د غورځېدو نه بچ کی. د دې سره میری ډېره حیرانه شي. کله چې پیټر ډوډۍ خوري نو د لاس نه یې جالې راوځي. دی خپل د لاس نه د جالو لر کولو کوشش کوي چې د جالو سره د ډوډۍ په بدو هلکانو ولګي. خلک چې دا ویني نو په خندا شي. پیټر د دغه ځای نه پاسي او ځي نو شاته ورسره هغه پتنوس چې په لاس پورې یې نښتې ور روانې. دا خلک چې دا ویني نو ډېر حیرانه شي. وس هلکان په ده پسې وهلو له راشي. دلته موږ د پیټر یو بل طاقت اینو خپل خوا او شا د خطرې نه په اسانۍ خبرېږي. دی په اسانۍ هلکان هراو کی. کله چې دی کور ته ځي نو داسې ورته ښکاره شي چې دی په هر څه خطې شي. پیټر په دیوال باندې د جولا په شان تلی شي. پیټر په خپلو طاقتونو پوه شي نو دی په ریسلینګ کې د حصه اخیستو فیصله وکړي چې ډېرې پیسې پې وګټي. خو د دې نه مخکې دی ځان له د جولا په شکل کپړې ډیزاین کی. کله چې دی ریسلینګ له ځي د تره او د تره ښځه د پیټر د طاقتونو نه خبر شوي. بیا د پیټر تره په ګاډي کې د پیټر سره ناسي او ورته وایي څومره زیات چې زموږ سره طاقت یې همدومره زیاتې ذمهداریان یي. د تره دی د ریسلینګ ټورنمنټ ته بوځي. دلته پیټر د طاقتورو کسانو سره په اسانۍ فایټ کولی شي ځکه چې اوس د پیټر سره ډېر طاقتونه یي. پیټر مقابله وګټي خو د مقابلې مشر د سره دوکه وکي او پیسې ورله ورنه کی. یو غل د دې سړي ټولې پیسې وتښتوي. نو دا سړی پیټر ته وایي چې تا ولې دا غل ونه نیو. نو پیټر ده ته ووایي تا زما سره دوکه وکړه نو ځکه ستا سره هم دوکه وشوه. د دې نه بعد دی د بلډینګ نه بهر راوځي او هلته ډېره ګڼه ویني. کله چې دی مخکې لاړ شي نو ډېر خفه شي ځکه چې د تره یو غل د نه د ګاډي اخیستو په سر مړ کړی. اوس پیټر خپل د طاقت په ذریعه هغه غل را پیدا کی او ډېر ووهي. خو د دې غل خپه وښویږي او د کړکۍ نه ښکته غوځار شي او مړ شي. بیا پیټر خپل تره ښځې پسې راشي او دواړه ډېر جاړي. د هیری پلار چې لیونی شوي د هغه کسانو د مړه کولو دپاره راشي کومو چې د تجربې مذاق اړاوه. دلته دی په خپل جوړ کړی ماشین باندې راشي او د اوسپنې سوټي اغوستی. دی دلته په دې ماشین باندې د دې کسانو تجربه ناکامه کی. د دې سره هغه ټول کسان ووجلی شي کم چې په تجربه کولو کې مصروفه وو. دلته موږ ته دا پته ولګي چې همدې په قصه کې د شیطان په شکل دی او د انسانانو دشمن دی. د پیټر سکول ختم شي. دی چې کور ته راشي نو خپل د تره خبرې ورته رایاد شي چې د طاقت سره ډېرې ذمهداریانې پوره کول پکاري. پیټر خپل د سپایډرمین کپړې واغوندي او د بدو کسانو د ختمولو دپاره راوځي. په دنیا کې هر ځای چې ثبت کېدو والی نو پیټر ورته د مخکې نه ځان رسوي
دی رو ډیر مشهور شي. خلک په سپایډرمن په باره کې ډیرې خبرې کوي. څوک وایي چې دی یو طاقتور انسان دی او چاته غټ جولا ښکاري. د دې نه بعد مونږ پیټر اینو چې ځان له د اخبارونو په کمپنۍ کې کار پیدا کی. دی دلته د پټوانو وستو کار کوي. پیټر د دې کمپنۍ مشر له د سپایډرمن صفا پټوان ورکی. دا پټوان په خپل پیټر ځان له وستي. د دې کمپنۍ مشر سپایډرمن نه خوښ، خو د دې کمپنۍ مشر ته دا پته نه چې پیټر په خپل سپایډرمن دی. د به پیټر له ښه تنخوا ورکوله. د بل چا په کیمرې کې به د سپایډرمن پټوان صفا نه وستل کېدو، ځکه چې سپایډرمن ډیر تیزي. د هیری پلار د کمپنۍ ساینسدانان د کمپنۍ نه وستل غواړي، ځکه چې دی لیونی شوی او د لاسه کمپنۍ ډیر نقصان وکي. نو د هیری پلار ډیره غوسه ورشي او بیا یو جشن له لاړ شي چې د ښار یو غټ جشني او دلته دی په اسانۍ تبایانې کولی شي. په دې جشن کې پیټر هم د پټوانو وستلو دپاره راغلی. دی دلته هیری او میری ویني. بیا پیټر ته داسې ښکاره شي چې دلته څه ګډوډي کېدو واله ده او بیا دلته د هیری پلار په خپل ماشین کې ناست د غجې ته راتلو والی. دی دلته ټول هر څه تباه کول غواړي. ټول خلک دته ګوري خو دی ډیر لري. دا خلک سوچ کوي چې دا به د دې کال نوې ایجادي. د کمپنۍ یو کس ته پته ولګي چې دا هم هغه ساینسدان دی. دا ساینسدان نږدې راشي او یو بم بلډینګ ته غوځار کی. دا بلډینګ تباه شي او ټول خلک په غورځېدو شي. هر طرف ته چغې شروع شي. پیټر دا هر څه ایني. کله چې دی د بلډینګ یوه حصه په کسانو په راغورځېدو ویني نو زر هغو شا طرف ته راوکاږي. پیټر خپلې کپړې بدلې کی او د سپایډرمن په شکل بدل شي. د پیټر ملګری هم په مصیبت کې. بیا ساینسدان خپل د کمپنۍ کسانو طرف ته راشي او یو بم د دو طرف ته غوځار کی چې د دې سره دو ختم شي. دلته هیری د میری بچاوالو دپاره راځي نو د بلډینګ یوه حصه په ده راغوځاره شي او بېهوشه شي. وس په میری پسې هغه لیونی ساینسدان راشي، خو بیا ټول دغلته سپایډرمن ویني. دی د هیری پلار یو ځای ته غوځار کی او د خلکو مدد شروع کی. سپایډرمن د یو لږ بچاوالو دپاره په ساینسدان پسې لاړ شي. نو دی سپایډرمن په یو غوځار ډیر لرې غوځار کی. دی په سپایډرمن حمله کوي او مړ کول غواړي، خو سپایډرمن ځان یو دم بره کی. نو بیا ساینسدان په ده پسې شي. د دو دواړو په منځ کې ډیر فایټ وشي او کله چې سپایډرمن د میری د بچاوالو دپاره راشي نو ساینسدان هم د ده شاته وي. سپایډرمن خپل یو جال د ساینسدان طرف ته پریږدي. نو د دې سره د ساینسدان مخ په جال کې بند شي او بیا دته هیڅ څه نه ښکاري. سپایډرمن د ده ماشین له سوک ورکي او میری بچ کی. ساینسدان سپایډرمن ته ووایي چې مونږ به بیا میلاویږو او لاړ شي. میری د پیټر نه تپوس وکي چې ته څوک یې؟ نو دی ورته ووایي چې زه ستا ملګری یم او ته ما پیژنې. نو میری ورته وایي چې کم ملګری مې یې؟ سپایډرمن دې ته ووایي چې زه ستا ښه ملګری سپایډرمن یم. د دې نه بعد هغه ساینسدان په سپایډرمن پسې راشي او ورته وایي راځه چې مونږ دواړه یو ځای شو. مونږ دواړه به په دې دنیا راج کوو. خو سپایډرمن یو ښه انساني نو د ده خبره ونه مني او په دې ساینسدان له غوسه ورشي. سپایډرمن دنیا بچاول غواړي. بیا ساینسدان یو بلډینګ ته اور ولګوي. نو سپایډرمن دلته راشي او ټول خلک بچاو کی. وس ساینسدان د یو بل بم ویشتو تیاری کوي، خو سپایډرمن هغه کنټرول کی. ساینسدان په سپایډرمن وار وکي او د سپایډرمن لاس کټ شي. د دې نه بعد مونږ پیټر د هغه ملګری او ساینسدان اینو، خو تر اوسه پورې په دو کې هیڅ څوک د ساینسدان نه خبر چې دی لیونی شوی دی. په پوره ښار کې تباهي جوړولو والا هم دی. دلته ساینسدان ته پته ولګي چې پیټر سپایډرمن دی، ځکه چې لږ ساعت مخکې د دو په منځ کې فایټ شوی و او په فایټ کې د پیټر لاس خوږ شوی و. ساینسدان چې د پیټر لاس ویني نو ډیر پریشانه شي او د هغه ځای نه لاړ شي. ساینسدان له ډیره غوسه ورغلی نو دی د پیټر د تره ښځې باندې حمله وکړي او بیا هغه په هسپتال کې داخله وي. دلته میری د پیټر سره خبرې کوي. نو هیری چې د دو خبرې واوري
نو سوچ کوي چې د دو یو بل خوښ دي او د هغه ځینه خفه کور ته لاړ شي ځکه چې د هیري هم میري خوښوي. هیري کور ته راشي او دغه خبره خپل پلار ته وکي. د هیري پلار چې لیونی شوی وس دله د پیټر یوه بله کمزوري په لاس راشي. دی په خپل په ماشین کینې او میري اغوا کی. دلته ساینسدان سپایډرمین په یو مشکل کې فساو کی. د یو طرف د میري نیولی او بل طرف ته د ماشومانو ډکه زنګوی نیولی او په پل ولاړی. وس چې سپایډرمین میري بچاوی نو واړه به مړه شي او که واړه بچاوی نو میري به مړه شي. ساینسدان چې دلته سپایډرمین ویني نو دواړه پریدي. سپایډرمین زر منډه کی او اول میري بچ کی بیا واړه بچ کی. خو دلته ساینسدان په سپایډرمین حمله وکي او د حملې سره دی یو لري بلډینګ ته غوځار کی. په ده پسې ساینسدان یو بم هم راغوځار کی او د دې بم د ډزېدو سره د سپایډرمین طاقتونه کم شي او د فایټ کولو طاقت ورسره نه وي. ساینسدان دې ډیر ووهي. سپایډرمین خپل په لاس جالي جوړی او ساینسدان پکې بندی. خو د طاقت د کمی د لاسه سپایډرمین د دنه هراوېدو والی. په اخره کې ساینسدان سپایډرمین مړ کولو والی خو سپایډرمین خپل ټول طاقت استعمال کی او ځان ته خلاص کی. دی په ساینسدان دیوال راغوځار کی خو ساینسدان د دیوال نه واپس ژوندی راوځي. سپایډرمین د دنه خپل د وهلو بدله اخلي. بیا ساینسدان خپل هلمټ وباسي او سپایډرمین خپل په خبرو کې پساول غواړي خو سپایډرمین د په دروغ پوه شوی نو یقین پې نه کوي. ساینسدان خپل ماشین په سپایډرمین پسې راولېږي چې مړ کی خو سپایډرمین ته پته ولګي او زر ځان بر کی او بیا د ساینسدان ماشین په خپل د ساینسدان د مرګ وجه شي. پیټر ساینسدان د هغه کور ته راولي. پیټر خپل د تره قبل را راغلی او ډیر خفه. دلته میری راشي او خپل د مینې اظهار ورته وکي او دا کهانی همداسې ختمه شي. کو ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. د الله په امان.